سلامونه وخت مو په خیر. پښتو شو چینل ته بیا هم ښه راغلاست. ارګ د ترکمنستان په همکارۍ د ګازو پروسس اسانتیاوې رامنځته کیږي. افغانستان به د ترکمنستان په همکارۍ په هرات ولایت کې د ګازو د پروسس اسانتیاوې رامنځته کړي. د ولسمشر ماڼۍ په ویبپاڼه کې د خپاره شوي راپور له مخې د څرګندونې افغان ولسمشر د ترکمنستان له بهرني چارو وزیر رشید سره په کتنه کې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویل چې ټاپي یوازې د ګازو نل لیکه نه بلکې افغانستان او سیمې ته لوی اقتصادي دهلیز دی. د هغه پروژه او طلایي فرصت دی چې سیمې ته به اقتصادي او انکشافي بدلونونه، پرمختګونه او فرصتونه راوړي. ښاغلي غني زیاته کړه موږ غواړو له ترکمنستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې خپلې همکارۍ او راکړې ورکړې لا زیاتې کړو چې په افغانستان کې د اورګاډي پټلۍ غځېدل او انکشاف هم د دغو همکاریو یوه برخه ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد یې په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته ژمن دی او ډېر ژر به د دواړو هیوادونو اړوندې ادارې او مسؤلین د دغو پروژو او همکاریو د تطبیق لپاره چې موخه یې له افغانستان سره همکاري او سیمه ییز اتصال دی ګډ کار وکړي. ګران ملګرو، زموږ پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړه. تاسو ته مونږ دقیق او مهم خبرونه وړاندې کوو. مننه.